د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي هیڅ وخت به له خپلې مبارزې لاس وانخلي. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود ویلي دي ما سره نه څوک کار لري او نه به له چا څخه اجازه واخلم چې زه به څنګه د چا څخه لاس واخلم او څوک پرېږدم او له چا سره اشنایي ټینګه کړم. احمد مسعود دغه خبر ښکاري چې امریکا پر ضد یعنې امریکا ته کړی وي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. پنجشیر د طالبانو پر ضد د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په تازه څرګندونو کې ویلي چې هیڅ وخت به له خپلې مبارزې لاس وانخلي. د جمهور خبري اژانس د خبر له مخې مسعود نن پنجشنبه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې مبارزه ازادي او عدالت ته د لاسرسي لپاره ده. دی وایي د پنجشیر مبارزه او دغه راز په هرات کې د یو شمېر ښځو لخوا لاریونونه ښې بیلګې دي او ښیي چې دوی به له مبارزې په شا نه شي. نوموړي ویلي له خپلې برحقې مبارزې په ستړی نه شم او له هیڅ ګواښ نه ډار نه لرم. احمد مسعود ټینګار کړی چې دی او په وینا یې خلک په هیڅ وخت کې له خپلې مبارزې لاس وانخلي او د یو اباد، ازاد او خپلواک افغانستان تر جوړېدو پورې به دوام ورکړي. مسعود ته هم ویلي چې له دې وروسته به د خپلو کارونو راپورونه خپله د افغانستان له خلکو سره شریکوي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر. الله په امان، تر بیا خیر چارې.